السلام علیکم درنو لیدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د اوکراین هیواد په اړه لنډ معلومات وړاندې کړو. د اوکراین هیواد په اروپا کې د مساحت له مخې دویم لوی هیواد دی او له 40 میلیونه زیات نفوس لري. اوکراین کولی شي د 600 میلیونه وګړو د خوړو اړتیاوې پوره کړي. دې ته د اروپا د ډوډۍ باسکټ هم ویل شوی دی. بډایه خاورو او د غنمو او نورو خوراکي توکو پراخو پټیو اوکراین ته د اروپا د ډوډۍ تولید مستعار نوم هم ورکړی دی. د CIA د نړۍ د فیکټ بک له مخې اوکراین د پخواني شوروي اتحاد د ټولو زراعتي توکو 25% تولید کولو. اوکراین یو مهم زراعتي هیواد دی. په اروپا کې د اراضي مساحت له پلوه لومړی مقام لري چې قوي کرنه پکې کیږي. د بډایه خاورو د مساحت له پلوه په نړۍ کې دریم ځای لري. د نړۍ 25% حجم له مخې په نړۍ کې د کوفرګل یا سنفلاورز کوفرګل تیل او د تیلو په صادراتو کې لومړی ځای لري. په نړۍ کې د وربشو تولیداتو په برخه کې دوهم ځای او د وربشو صادراتو په برخه کې څلورم ځای لري. په نړۍ کې د جوارو دریم لوی تولیدونکی او څلورم لوی صادرونکی هم دی. په نړۍ کې د کچالو څلورم لوی تولیدونکی دی. په نړۍ کې د جودرو پنځم لوی تولیدونکی دی. د مچیو په تولید کې په نړۍ کې پنځم ځای لري. د غنمو د صادراتو په برخه کې د نړۍ په کچه اتم ځای لري. د چرګانو د هګیو په تولید کې په نړۍ کې نم ځای لري. د پنیر په صادراتو کې په نړۍ کې 14م ځای لري. اوکراین یو مهم صنعتي هیواد دی. په اروپا کې د امونیا د تولید په برخه کې لومړی ځای لري. د اروپا دوهم او د نړۍ څلورم لوی د طبیعي ګازو پایپلاین سیستم هم لري. د اټومي برېښنا د نصبولو ظرفیت له پلوه په اروپا کې دریم او په نړۍ کې اتم ځای لري. د ریل شبکې د اوږدوالي له پلوه په اروپا کې دریم او په نړۍ کې 11م ځای لري. په نړۍ کې د اوسپنې دریم لوی صادرونکی او په نړۍ کې د اټومي بټۍ لپاره د توربینونو څلورم لوی صادرونکی دی. د نړۍ څلورم د راکټ لانچر جوړونکی دی. په نړۍ کې د ټیټانیم صادراتو په برخه کې څلورم ځای لري. په نړۍ کې د کانونو او کانکریټونو په صادراتو کې اتم ځای لري. په نړۍ کې د دفاعي صنایعو د تولیداتو په صادراتو کې نم ځای لري. په نړۍ کې د اوسپنې لسم لوی تولیدونکی دی. د اوکراین مقام په اروپا کې لومړی د یورانیمو د استخراج وړ زیرمو کې لومړی مقام لري. په اروپا کې دوهم ځای او په نړۍ کې د ټیټانیم د ذخایرو له پلوه لسم ځای لري. په نړۍ کې د منګنیز کان د استخراج شوي زیرمو له پلوه دوهم ځای لري. په نړۍ کې د اوسپنې دویمه لویه ذخیره. په اروپا کې د مرکوري د ذخایرو له پلوه دوهم ځای لري. په اروپا کې دریم ځای د شالي ګاز په ذخیرو کې د طبیعي زیرمو د ټول ارزښت له مخې په نړۍ کې څلورم ځای لري. د ډبرو سکرو په زیرمو کې په نړۍ کې اووم ځای لري. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د بیل آیکن ووهئ.